توکی دی خو ډیر د کمال نه ډک دی. د دې ریموټ په واسطه باندې دا ټانک ګرځي او 80 درجې دا کته پورته کیږي. د طیارې تیل خوري، د موټر تیل خوري، بیخي د تیلو په ذره باندې نه ګرځي، بیخي تیل نه خوري، اوبو باندې ډس ته باید دلته څوک کیني لکه نورو ټانکونو غوندې ډس کوي که نه، غم د ریموټ په واسطه کېږي. 40 کیلو نه وزن کم وي بیا چې ډز وکړي امکان لري چې د خپله ټانک مکمل شاته چپه شي وغورځېږي. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومن ستاسو په درانه چوپړ کې او دا ځل یو خاص ځای ته راغلی یم. هغه ځای ته راغلی یم چې په لومړي ځل زموږ یو افغان ځوان دغسې یو ټانک جوړ کړی دی. دا به تاسو ته په تصویر کې ډېر وړوکی ښکاري خو د کمالاتو ډک ټانک دی. دا چې دې کې څه دي را سره به یې وګورئ او دا میلې کار کوي که نه، خطرناک ډز به کوي اتمن چې میل لري، اتمن خطرناک ډزم لري. دا به بیا وګورو. انجینر صاحب را سره دی، دلته دا نور ورونه هم را سره دي. له دوی څخه به معلومات هم ترلاسه کړو چې دغه ټانک څنګه جوړ شوی دی، چا جوړ کړی، او دا چې په دې ټانک کې کوم وسایل کارول شوي دي، څنګه جوړ شوی دی، دا ټول معلومات به د انجینر صاحب څخه واخلو. پیل کې انجینر صاحب ښه راغلاست. تاسو هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته د الله تعالی په نامه. زه احمد جواد فیضي د جان محمد زوی د کوز قلعه حسن خان اصلي اوسیدونکی او د بګرامۍ ولسوالۍ ولایت مقابل. ډېر ښه خوشحاله شو انجینر صاحب، مبارک دی وي. دا ویاړ تاسو ته چې دا ویاړ مو په افغانستان کې ځان ته وبخلو. دا راته پیل کې ووایه د دې ټانک په اړه به وروسته معلومات ترلاسه کړو چې خپله دې زده کړې کړي او تر کومې کچې زده کړې مې کړې دي، خو تر 5مه صنفه پورې. 5م صنفه پورې د مکتب او بال هغې نه چې اقتصادي مشکلاتونه وو، ومې نه توانېده چې د خپل تحصیلات ته ادامه ورکړم. ښه، یعنې تا زده کړې م نه دي کړي، خو بیا هم دغسې انجینري کوي او دغسې وسایل بېلابېل جوړوي. ولا دا خو د الله تعالی یو استعداد ده چې یوازې ما ته نه، که دغه دوه ورونه مې چې دي، مصطفی جان ده او انجینر صاحب منصور، انجینر صاحب مصطفی، دا دواړه چې دي او د دې د بنسټ کار یې شروع کړی ده مصطفی جان کړی. مصطفی جان کار پیل کړی دی او تاسو درې واړو په شریکه دا ټانک جوړ کړی دی. مصطفی جان ستړی مه شې، جوړې په خیر صحت مو ښه دی. تاسې هم لیدونکو ته ځان وپېژنئ. ما هم مصطفی فیضی هستم، بلد جان محمد، قریه قلعه حسن خان، ولسوالی بگرامی. خودتان تا صنف چند تعلیم کردید؟ ما متاسفانه که هیچ نخوانده. بیخی؟ بیخی. تاسو هم لیدونکو ته ځان وپېژنئ انجینر. بسم الله الرحمن الرحیم. منصور فیضی هستم، ولد جان محمد، باشنده قریه قلعه حسن خان، ولسوالی بگرامی، ولایت کابل، فارغ التحصیل، صنف 12. بسیار خوب، خوش شدیم. خودت تا 12 مکتب خواندی و خلاص کردی دیگه؟ بله، مکتبم خلاص کردیم. چقدر وقت میشه که مکتب خلاص کردی؟ 3 سال. 3 سال میشه. چطور در کدام بخش به خاطر تحصیلات عالی خود دوام ندادی؟ نه خیر، تا فعلا ندارم. خب یک از بخش رشته انجینری موبایل فارغ شدم. خب رشته انجینری موبایل چقدر وقت خودت امور دوام دادی؟ ظرف 1 سال. در ظرف 1 سال از رشته انجینری فارغ شدی. د دې ټانک د جوړولو هغه فکر مفکوره تاسو کې چا وکړه پیل کې؟ انجینر صاحب. تاسو انجینر صاحب وکړه. لومړني کارونه یې څه وو چې تاسو په دې کې وکړل؟ لومړني کارونه چې وو دغه باډۍ وو، چاینونه وو، توپ وو، د نور شیان د ډیزاین ټول شیان ما جوړ کړ. نور د وایرنګ بخش او د ریموټ د دې کارونه. کوم ډول وسایل مو د دې په منځ کې کارولي دي؟ دغه په خلاص ډول لیدونکو ته معرفي کړئ. دې په منځ کې دا کوم وسایل چې کار شوی ده، څه چې وسایلونه دي ټول د موټر، جنراتور، موټرسایکل او د بایسکل پورې کومه پر ځای په کار شوی ده، موږ دې کې لګولی. او دې وزن څه ده؟ تقریبا 26 کیلوګرامه وزن ده، 55 سانتۍ اوږدوالی ده او 22 سانتۍ برې ده. دغه یو توپ هم لري چې په دې باندې ډز هم کوي او 80 درجې دا کته پورته کیږي او د ریموټ په توسط باندې
او د ریموټ په توسط باندې دا ځای په ځای 100 درجې داسې ګرځي چپ او راست خي خواته او چپ خواته ډېر په اسانۍ باندې دا ګرځي او وزن یې دا همدغه دپاره درون هم ده چې د 20 کیلو نه وزن کم بیا چې جذب وکړي امکان لري چې د خپله ټانګ مکمل شاته چپه شي وغورځېږي. بالکل وزن دې دپاره موږ درون کړی او د دې په منځ کې څه شي چې کار شوی ده یو موټور ده 12 ولټه